نوم مې احسان الله فرقي د زرمت ولسوالۍ سرکۍ سیمې اوسېدونکی یم. دا ټورنمنټ چې د سرکۍ سیمه کې د شهید قومندان محمد نعیم فاروق په پمپ کې په لاره اچول سوی و، د اختر په 2مه شروع سوی و چې نن د اختر تقریبا تر 11مې پورې جریان پیدا کړی ده. 11 ټیمونو پکې داخله کړې وه او ټولو ټیمونو خپلې لوبې وکړې چې نن یې فاینل ترسره کېدونکی ده چې فاینل لوبه د پکتیکا منتخبه لوبډله ادم خان مسرور چې ډېرې زیاتې بریاوې خپل نوم ثبت کړي دي او ورسره د خوست منتخبه لوبډله چې فاینل ترسره کېدونکې ده او جریان لري ختمیږي به نن انشاءالله. په جایزه کې خو موږ ډېر زیات اعلانات هم په میډیا کې خپاره کړي دي. 100,000 افغانۍ د ګټونکې لوبډلې لپاره دي، ورسره د فاینل ته وتونکې لوبډلې لپاره نور انعامات په نظر کې نیول شوي دي. پښتونخوا راډیو په څو بجې؟ دا اوس څه شی سره ها ولې بس میچ اور پریخو